اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانان ورونو، تاریخ الاسلام چې د اسلام یو تاریخ دی، شاید چې اکثره خلکو کتلی وي، نو اوس مې کته یو ډیر ښایسته ځای مې په نظر راغی. هغه دا چې د افغانستان اسلامی امارت په دوحه کې تړون لاسلیک کړ د کفارو سره، او په هغې کې څه مادې د کفارو طرفه وضع شوي وي هغه لاسلیک شوي، او څه د مجاهدینو د امارت د طرفه ورته وړاندې شوي دي هغه لاسلیک شوي دي. خو بیا یو ځینې خلک چې هغه په دین باندې سر نه خلاصېږي، هغه د خدای او د رسول د طریقې نه خبر نه دي، هغه مونږ ته کله د کفر فتوا را باندې کوي، کله یو ټپ او کله بله ټپه را باندې لګوي، او مونږ ته وایي چې تاسو ولې د کفارو سره دا قرارداد کړی دی. هغه دوی په قرارداد باندې تعبیروي، هغه دوی په یو معامله باندې تعبیروي، اما دوی وایي چې د دې چیرته یو مثال په اسلام کې شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې تړون د کفارو سره کړی وي. یو طرف ته که مونږ فکر وکړو، صلح د حدیبیې کې چې کوم شوي دي هغه خو هر چاته معلوم دي، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته سفر وکړو، په مدینه منوره کې چې هلته یهود اوسېدو، نو اوس او د خزرج قبیلې چې اکثره یهود وو، نو دا خبره یې لنډه درته راخلم. نو هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تړون لاسلیک کړو، نو هغه تړون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د دې سره کومې مادې لاسلیک شوي دي، نو مونږ او تاسو بیا په پوهېږو چې آیا د دې مادې لاسلیکول د یو امیر د مصلحت په خاطر، یو امیر د وخت چې مصلحت په کومه مادې کې وویني هغه لاسلیکولی شي او که نه، نو هغه مادې تاسو دلته کتلی شئ. دغه تاریخ د تاریخ الاسلام په دویمه برخه کې 107 صفحه کې دلته یو سوال کې، هغې نه وروسته بیا جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدستي د یهودیانو د فتنې د مخنیوي لپاره کومه طریقه غوره کړه. نو دغه سوال په باره کې جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تړون وکړ چې حاصل یې دا و، 9 مادې په دې تړون کې لاسلیک شوي وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یهودو سره دغه مادې لاسلیک کړي دي. هغه څه شی دي؟ یهودانو ته به مذهبي ازادي وي. نن مونږ ته بعضې خلک پرې باندې په مونږ باندې د کفر فتوا لګوي چې ولې په افغانستان کې هندو ته یا شیعه ته چې هغه په افغانستان کې اوسېږي هغې ته ولې مذهبي ازادي ورکړې شوې ده، ولې هغه ویشتل کېږي نه، هغه مړه کېږي نه، مذهبي ازادي ولې ورکړې شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودي ته چې هغه کفار دي هغې ته په مدینه منوره کې مذهبي ازادي ورکړې وه. یهودیان او مسلمانان به په خپل منځ کې دوستانه چلند کوي، او د مسلمانانو او یهودیانو کله چا سره جنگ شي نو یو د بل مرسته به کوي. که پر مدینه منوره برید وشي نو دواړه ډلې به یو له بل سره یو ځای کېږي. کله یو دښمن سره یوه ډله سوله وکړي نو دویمه ډله به هم په هغه سره سوله شریک وي. یو دښمن دی د دوی ډلو د یهود او د مسلمانانو د یو سره سوله وکړه نو بله ډله به هم په هغه سوله باندې توقف کوي، هغه سوله به ورسره اختیار کوي. هیڅ ډله به قریشو ته امن نه ورکوي. نن که دلته شیعه اوسېږي او که هندو اوسېږي چې امن یې غوښتی دی او امارت امن ورکړی دی، نو هغې باندې امارت به کار نه لري. اما که چیرته دی د کفار سره دوستنی چلند کوه او یا یې دلته کفار راوستل یا یې د مسلمانانو په خلاف د کفار سره کمک کوه، بیا هغه امارت کړی شي چې د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی تر سوال لاندې راولي او د دوی په مقابل کې وجنګېږي. که مسلمانان جنگ وکړي نو یهودیان به هم په لګښت کې ورسره ګډ وي، له مظلومانو سره به مرسته کوي. که کوم داسې صورت پیښ شو چې له هغې څخه د خپلمنځي فساد راپورته کېدلو ویره وه نو وروستۍ پرېکړه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپارل کېږي. نو دغه تړون رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفار د یهودو سره په خپل لوس لاسلیک کړی دی او هغه یهودو سره منلی دی. نو د قسم کنن په دوحه کې مسلمانانو د کفار سره یو تړون د مصلحت په خاطر لاسلیک کړی دی، نو هغه هم د دې نه جواز لري. اما نور د امارت د مشرانو په مصلحت باندې موږ نه پوهېږو چې هغې به څه مصلحت کې وي او څه به آینده کې کوي او څه پرېکړه به کوي او څه به یې په زړه کې وي. هغه د دوی خپل کار، په هغې کې کار نه لرو. خو لیکن
دا د دې یو تړون چې کړی دی هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تړون سره موافق دی.